تیر شوي اختر په باره کې مې دغه نظم لیکلی و. وایي زه دا منمه چې 3 ورځې دې هر څنګ تېرېږي، وږی بچی او بې لباسه رانه نه هېرېږي. لغړ په غړ ستا په کوڅو کې سوالونه کول، د مړ بابا یې غلې غلې ارمانونه کول. لغړ په غړ ستا په کوڅو کې سوالونه کول، د مړ بابا یې غلې غلې ارمانونه کول. په لاس نیولې په ژړا ستا دروازه کې تېر کو، په لوږو تندو یې اختر ستا په کوڅه کې تېر کو. نه دې تر دې دمه احساس راغی په زړه کې سیوه، چې یو ماشوم د لوږې مړ شو ستا کوڅه کې سیوه. حد دی. نه دې تر دې دمه احساس راغی په زړه کې سیبه، چې یو ماشوم د لوږې مړ شو ستا کوڅه کې سیبه. په اودسونو دې ځان ستړی کو سجدې لځېته، په دغه سترګو بیا د پاک الله کعبې لځېته. سترګې دې وچوه د کعبې نه ثواب دلته ډېر دی، وږی او تږی ګاونډي دې خانه ولې هېر دی. ډېر ښه دی. سترګې دې وچوه په اودسونو دې ځان ستړی کو سجدې لځېته، په دغه سترګو بیا د پاک الله کعبې لځېته. سترګې دې وچوه د کعبې نه ثواب دلته ډېر دی، وږی او تږی ګاونډي دې خانه ولې هېر دی. چې په تا لنډې یا اوږدې شي سیبه، هغه د خوار غریب جامې شي سیبه. په سترګو ړوند یې او په زړه کې دې څه رحم نشته، یا خو بې شرمه یې او په سترګو کې دې شرم نشته. ډېر ښکلی، ډېر حد دی. چې په تا لنډې یا اوږدې شي سیبه، هغه د خوار غریب جامې شي سیبه. په سترګو ړوند یې او په زړه کې دې څه رحم نشته، یا خو بې شرمه یې او په سترګو کې دې شرم نشته. خپل ځان د ځان دپاره چېرته عینکه سیبه، خپل ماشومان واړه واړه بچي اسرکه سیبه. څنګه چې غواړي خپل بچي درنه اختر خوشحالي، د چم ګاونډ غریب څه وکه برابر خوشحالي. د چم ګاونډ غریب څه وکه برابر خوشحالي. ډېر ښکلی حد دی. مننه. ستا په غوښتنه باندې دغه غزل ټولو ملګرو ته ډالۍ. ارشاد پسر. وایي نازکې چغې په مثال لکه مرغۍ وهلې، نن مې په ښار کې یو یتیم ماشوم سلګۍ وهلې. نازکې چغې په مثال لکه مرغۍ وهلې، نن مې په ښار کې یو یتیم ماشوم سلګۍ وهلې. ما د چا نه اورېده د مینې په نشه کې ومه، ما د چا نه اورېده د مینې په نشه کې ومه. ما ته به هر وخت چغې خپلې بې وسۍ وهلې. ډېر ښکلی. ما د چا نه اورېده د مینې په نشه کې ومه، ما ته به هر وخت چغې خپلې بې وسۍ وهلې. ډېره موده وشوه چې دا نارې مې وانه اورېدې. ارشده. ډېره موده وشوه چې دا نارې مې وانه اورېدې، چې شو ناوخته او سحر کې به ابۍ وهلې. ډېر ښکلی. بیا یې ووایه. ډېره موده وشوه چې دا نارې مې وانه اورېدې، چې شو ناوخته او سحر کې به ابۍ وهلې. ماښام مې بیا په خپلو اوښکو روژه ماتې وکړو، نن د خپل پلار په قبر چغې وې جنۍ وهلې. ډېر ښکلی. ماښام مې بیا په خپلو اوښکو روژه ماتې وکړو، نن د خپل پلار په قبر چغې وې جنۍ وهلې. او د یانه زه مسافرۍ له په رضا نه تلمه، د یانه زه مسافرۍ له په رضا نه تلمه، خو کاش چې ما ته چغې خپلې غریبۍ وهلې. ډېر ښکلی دی. حد دی. ته په خپله مسافرۍ له نه ډېر حد دی. دا غزل نه دی. صحیح دی. صحیح ده. دا له مخکې سره ما ته واټساپ کړه. درته زه واټساپ کوم. په داسې نه په ترانو